د لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د سحاق میډیا قدرمنو مینوالو سلامونه، ستړي مشئ او شپه مو په خیر. په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ او د خپلې قدرمنې کورنۍ سره د خوښیو او نیکبختیو ډک او هوسا ژوند ولرئ او د ژوند د رنګینیو څخه مو مسکا پر شونډو خوروي. دا دی زه امید سحاق، ستاسو کوربه د سحاق میډیا د ژوند داستان د خپرونې په لړ کې د یوې ښکلې او په زړه پورې لنډې کیسې سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم، په دې هیله چې دا په زړه پورې کیسه مو د خوښې وړ وګرځي او د دې کیسې تر پایه را سره ملتیا وکړئ. نو نور مو ډېر نه ځنډوم او راځم په کیسې پیل کوم. له خپلې خور څخه یې پوښتنه وکړه، په دې ونه کې څومره پاڼې دي؟ مشرې خور یې په مینه ورته وویل، ګرانې ولې مو دا پوښتنه وکړه؟ ناروغې ماشومې ورته وویل، ځکه زه داسې فکر کوم چې کله د دې ونې وروستۍ پاڼه غورځېږي نو زما د ژوند شپې به هم په پای ته رسېدلې وي. مشره خور یې مسکی شوه او ویې ویل چې داسې ده نو بیا به زه او ته تر ډېره وخته له ژوند څخه خوند واخلو او که الله جل جلاله کول د ژوند ټول ارمانونه به مو پوره شوي وي. شپې ورځې تېرېدلې، د ونې پاڼې هره ورځ کمېدلې او ناروغه ماشومې به هر وخت څارلې. داسې وخت راغی چې په ونه کې یوه پاڼه پاته شوه. ماشومه به هم همیشه هغه پاڼه څارله. نوموړې ماشومې ګمان کوو چې کله دا پاڼه ورژېږي نو دا به هم خپله ناروغي وژني او مري به. خزان او ژمی دواړه تیر شول، خو دا پاڼه لا هم په خپل ځای تم وه او نه وه رژېدلې. ناروغه نجلۍ هم د ناروغۍ څخه په رغېدو وه. آخر روغه او جوړه شوه. له خپلو خور سره یې په خوشحالۍ ژوند کوو. حالات او ژوند طبیعي شوي ول او ناروغه ماشومه هم رکه روغه شوې وه. عجیبه دا وه چې دا یوه پاڼه لا هم په ونه کې پاتې وه او نه وه رژېدلې. یوه ورځ هغه ماشومه ونې ته ورنږدې شوه څو هغه معجزه پاڼه وګوري. چې ویې لیدله هغه یوه پلاستیکي شنه پاڼه وه او په ډېره ښه توګه په ونه کې بنده کړل شوې وه. ماشومه په خندا بیرته کور ته راستنه شوه او پوه شوه چې مشرې خور یې د دې د ناهیلۍ د مخنیوي په موخه دا چل برابر کړی و. ګرانو ورونو او خویندو، هغه زړونه چې ناهیلۍ ځپلي دي امیدونه او خوشحالۍ ورکړئ. دردمنو او غمځپلو ورونو او خویندو ته د خوشحالۍ رڼا ورکړئ او د ژوند ښکلا. دا وه زموږ د نن ورځې کیسه. نو هیله ده چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او یو څه مو ترېنه زده کړي وي. د نورو کیسو دپاره زموږ د سحاق میډیا چینل په یوټیوب کې سبسکرایب کړئ او زموږ د سحاق میډیا د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ تر څو تاسو وکولی شئ چې په راتلونکي کې د دې نه هم ښکلې او په زړه پورې کیسې واورئ. نور مو قیمتي وخت نه نیسم. د الله په امان.